زه عنایت الله عزت الله زوی د لوګر ولایت د پل عالم اوسېدونکی یم. موږ د ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې سلیمان په نامه یو کس موږ ته راته موږ ته به د دولتالاسلام خلافت اسلامي ویډیوګانې د شرعي دورې او مجلې او داسې نور مواد به موږ ته راوړل. موږ کتل نو موږ ته به ډېر دعوت ترغیب راکوو. موږ د دې دعوت ترغیب له وجې موږ ډېر متاثر اوسو دنه موږ دوی ته ورغلو. بیا اول په ننګرهار کې د دولتالاسلام نظامي مسؤل چې ډاکټر صبا ګل نومېده موږ د هغه سره وو. بیا د هغه د مشرانو په هدایت موږ د کابل ښار ته د ښاري امنیت لپاره ولېږلو چې هلته د کابل ښار ته لاړلو. بیا دلته د معاذ په نامه چې د لوګر ولایت اوسېدونکی و د کابل ښار د چریکیاتو مسؤل و موږ هغه ته ورمعرفي کړلو. بیا هغه اول په موږ باندې امتحان واړه کارونه کول لکه ترصد، انتقالات، مواد جوړول او وروسته یې موږ د جسپکیانو وظیفه راکړل چې ښه ډېر وخت ووته. بیا موږ یې د استشهادي عملیاتو په ترتیب کې ورسره داخل کړو چې اول کار مو د مارشال فهیم په اکاډمۍ باندې استشهادي برید و. هغه وروسته یې راته وویل چې تاسو اصلي ځای ته معرفي کوم. یو سپین ږیري جیغ قد والا سړي سره یې کېنوو چې دا معاذ ورته وویل چې دا ټولو مراحلو کې کامیاب راغلو. وړاندې یې معرفي کړه. سپین ږیری کس د یفینو تجار و. زه به یې وردګو ته ورته وم. موږ ته یې نوم حاجي نور محمد وښوده. چې سپین ږیري داسې راته وویل چې تاسو ته اصلي کسانو ته معرفي کوم تاسو ښه ډېر مسالې درکړو قوي کارونه در باندې وکړي. دغه سپین ږیري موږ د وردګو د ولایت قومي شورا مشر ډاکټر ضیاءالدین او د رحمت الله نبیل د تره زوی حاجي ابراهیم سره کېنولو. دوی اول ځل راته وویل چې ضرور یو دوه کارونه درته ښیي دا به اول ځل وکړئ بیا به وړاندې ځو. او اول د وحید مجده په نوم کس راباندې ووژه. د کابل په عمومي حوزه کې وحید مجده د خپل کور څخه مسجد ته روان و. د وحید مجده ترصد لپاره حاجي ابراهیم موږ ته یو نفر راکړ چې بادام ګل نومېده د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکی و. هغه موږ ته د وحید مجده کور وښودلو او دا معلومات یې راکړل چې وحید مجده فعلا په کور کې و. په دوهم ځل باندې موږ د محمد حسین حقیار په نوم یو هدف راکړ چې په هغې باندې موږ ترور کار وکړه. هغه بچ شو، زخمي شو. بیا د انتخاباتو وخت رانږدې و. موږ ته د سرور دانش د وژلو نقشه راکړله. موږ یې هغه ځای ته بوتلو د موټر نوې ته راوښودو. هغه ځای راته وښود. بیا موږ ډېر کوښښ وکړو خو کامیاب نه شولو. د دې وروسته حاجي ابراهیم موږ ته وویل چې مشران غواړي له تاسو سره ملاقات وکړي د دې غټ او مهم کارونه تاسو ته وسپاري. په شاهیناو ساحه کې یو لوکس او غټ کور ته بوتلو چې له یو څه وخت انتظار وروسته موټر راغلل چې د انجینر رحمت الله نبیل او ماهر په نامه دوه کسه غټ مشران راغلل. نو ښه روغبړ او ښه پوښتنې یې راسره وکړل. راته ویل چې اصلي د دین خادمان تاسو ستاسو غوندې خلک دي. بیا رحمت الله نبیل حاجي ابراهیم ته وویل چې دوی ته ښه مسؤلونه او د امن ځای برابر کړه او مصارف ورته حواله کړه. ویل تاسو هلته اوسېږئ د کار نقشه او پروګرامونه به ماهر درکړي او ستاسو فدایان ملګري به همدلته تاسو سره اوسېږي. د خدمت لپاره به خلک موظف وي او ماهر ته یې وویل چې دوی د $15,000 د مصارفو لپاره ورکړه. بیا ماهر حاجي ابراهیم ته وویل چې د ډاکټر ضیاءالدین ته د شورا په نوم دفتر ونیسه. لوحه راباندې ولګوه. د وردګ ولایت د قومي شورا د رئیس دفتر ورباندې ولیکه. دغه ملګري هلته په دوهم چت کې اوسېږي او د حفاظت لپاره به ښه معتمد کسان ورته وټاکي. موږ ته یې ویل دغه ځای به موږ تاسو ته یو هفته کې برابر کړو. هغه $15,000 یې موږ ته همدلته راکړل. یو هفته بعد یې موږ ته زنګ ووهه چې راسئ ځای تیار دی. د خوشحال خان په سیمه کې موږ ته ځای نیولی او 2 کسه خادمان یې موږ ته نیولي وو. په لاندې دفتر کې بادام ګل او د فدایي په نوم یو کس اوسېدل. تقریبا 11 ورځې بعد ابراهیم راته وویل چې ماهر غواړي در سره وګورئ. د ابراهیم په هیلکس موټر کې شیرزرک سیمې ته راغلم چې تور رنګې کروزین ولاړو. زه عبیدالله ور وختلو. ماهر او بل کس د مصطفی د مدن وردګ ولایت په نوم یې موږ ته معرفي کړ. موټر کې ناست و. د ښه روغبړ او پوښتنې یې راسره وکړو. د غازیانو خطاب یې کولو. کارونو ته یې تشویق کړو او ډېرې خبرې یې راته کولې. ویل یې موږ اصلي دښمنان پاتې دي. خلک نور خلک وژني. ډېر خطرناک یې راته معرفي کړه. وویل چې ټول ټیم دغه کس پر مخ بیایي چې موږ دغه سړی ووژنو او مسله حل کېږي. اخر یې راته وویل چې پوهېږې دا شیطان څوک دی؟ موږ ورته ویل نه. بیا یې ویل دا خلیلزاد حرامي دی چې موږ دا شیطان مردار کړو. د طالب سره معاهده او د سولې خبرې ټولې ختمېږي چې طالب زموږ تاسو مشترک دښمن دی. بیا یې راته ویل چې موږ یې سفرونه څارو. د هغه ځایونه مو په نښه کړي دي. تاسو ته یې اوس یو ځای درښیو. تاسو به یې سم وګورئ. نور به د راتګ وخت او زمان موږ درته معلوم کړو. په دې ورځو کې هغه راځي. تر هغو به تاسو موټر بم او 3 کسه فدایي ملګري برابر کړئ. موږ ورته کړل ښه.
سپین رنګ نوی فورنر موټر د امنیتي ملي له پلیټونو سره 2 ورځې بعد د شورا په دفتر کې راکړ. بیا موږ معاذ سره رابطه وکړه. هغه موږ له نږدې نه ولید او ټوله کیسه مو ورته وکړه. ډېر خوشحاله شو چې اوس مو اصلي ځای ته ځان ورساوه. دغه عملیات د مصارف ټول مصطفی راکړي. ما درته وویل چې موټر بګرامیو ته راولم چې ډک یې کړو. موټر مو ورځ 15 ورځې بعد موټر سره له 3 کسه فدانو ملګرو تیار شو. ابراهیم ته مو وویل چې موږ تیار یو. دغه 3 کسه فدان مو د ابراهیم په واسطه را انتقال کړ. وروسته ابراهیم وویل چې مصطفی ګورو. په همدې ورځ دا ځل یو کور ته بوتلو. د مصطفی د ورور کور. بیا راته وویل چې تاسو تیار یې؟ موږ ورته وویل هو چې هر څه تیار دي. بیا راته وویل چې دا د څنګ کور د پیر ګیلاني د زوی حمید ګیلاني کور دی. خلیلزاد چې کله کابل ته راشي نو دلته د ګیلاني سره د مجلس لپاره راځي. چې کله خلیلزاد د حمید کور ته راشي موږ به تاسې ساحې ته راورسوو. چې کله خلیلزاد واپس ځي موږ به تاسو ته معلومات درکړو. تاسې به په لاره کې فدایي برید ورباندې وکړئ. یو کس به موټر بم ورباندې وکړي او 2 کسه نور غازیان به د واسکټ سره ورته پیاده کړئ چې یو هم ژوندی لاړ نه شي. زموږ انتظار 11 ورځې وخت واخیست. خلیلزاد کابل ته راغی خو د حمید کره رانغی او بېرته ولاړ. نو بیا دغه وخت کې معاذ موږ ته د لوګر نه زنګ راووهه چې تاسې دواړه ډاکټر او ابراهیم د لوګر ته یو ځل راشئ. موږ لوګر ته ور روان شو چې په لاره کې طالبانو تلاشۍ ګیر راغلو. تلاشۍ چې وکړه د ملي امنیت کارتونه یې له ډاکټر او ابراهیم سره ګیر کړل. نو ټول یې دغه ځای ته راوستلو چې اوس دلته یو.